افغان ځوانانو نن د متحده عربي اماراتو لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړه چې د متحده عربي اماراتو لوبډلې د توپ اچوونکو څخه لاره ورکه کړه. افغان لوبغاړو په نن لوبه کې ډېره زبردسته بهترینه توپونه وکړه چې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته 360 منډو هدف کېښوی. د نن لوبې ټاس افغان 19 کلنې کم عمره کرکټ ملي لوبډلې وګټئ چې په خپله د توپونې پرېکړه وکړه. په ټاکل شویو 50 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 359 منډې جوړې کړې. واقعا افغان توپونکو په نن سیالۍ کې ډېره زبردسته بهترینه سیالۍ ترسره کړله. په خاصه توګه فیصل خان او مجیب تسکین به ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله چې فیصل خان 156 منډې جوړ کړې او داسې مجیب تسکین به 141 منډې جوړې کړلې. تېره ورځ هم د پاکستان خلاف په توپونه کې دغه دوه توپونکو ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړې وه چې فیصل خان سلیزه ترسره کړې وه او داسې مجیب تسکین به نیمه سلیزه ترسره کړې وه. انشاءالله نن لوبه به افغانستان لوبډله ګټي. تاسو هم دعاګانې کوئ.